د نن ورځې څو ډیر مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کاب 9 د سرتیري ورځ ده چې هر کال د افغان ملي امنیتي او دفاعي سرتیرو د سرښندنو او قربانیو د درناوي په پار نمانځل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو سیاستوالو، پیژندل شوو څیرو او فعالانو دا ورځ د سرتیرو د ستاینې د پیغامونو په خپرولو سره ونمانځله. معصوم ستانکزي افغان سرتیري د هیواد د یووالي او پیوستون سمبول بللي چې تل قرباني ورکړې ده. د افغانستان متحدې جبهې په یو خبرپاڼه کې لیکلي هر افغان سرتیري چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې د هیواد ویاړمن بچی دی. مولانا رحمت الله اندړ پر ایکس لیکلي سرتیري موږ ته له ټولې نړۍ درانه دي او دا د نرانو ټاټوبی دی. فعال ترنم سیدي د هیواد د خورو ورو سرتیرو ته د دې ورځې مبارکي ورکړي او ویلي دي چې دوی یو وخت دښمن ته په سترګو کې سترګې اچولې. جنرال اجمل عمر شینواري بیا د دې ورځې د نمانځنې بلنه ورکړې او له وګړو یې غوښتي چې د سرتیرو د قربانیو درناوی دې وکړي. هغه ویلي چې د دې ورځې نمانځل د ټولو پتمنو افغانانو مسؤلیت دی. د سرتیري ورځ د دوحې تړون په پایله کې د اسلامي امارت له واکمنېدو څخه مخکې هر کال په کابل او ټولو ولایتونو کې د ولس له لوري نمانځل کېدله. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسلامي امارت څخه د امریکایي وسلو په ترلاسولو د بیا ټینګار په ترڅ کې وایي چې افغانستان اوس په نړۍ کې د امریکایي وسلو د خرڅلاو پر لوی پلورنځي بدل شوی دی. هغه د کابینې په ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې 83,000 پوځي ګاډي او 900,000 ټوپکې پاتې دي او بیرته به یې ترلاسه کړي. نوموړي تر دې مخکې هم لږ تر لږه 2 ځله ټینګار کړی و چې له اسلامي امارت څخه به امریکایي وسلې بیرته واخلي، خو د اسلامي امارت چارواکي وایي چمتو نه دي چې یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورکړي. ټرمپ همدارنګه د باګرام هوایي ډګر په اړه ویلي چې اوس د چینایانو تر واک لاندې دی. هغه ویلي چې د باګرام پرېښودل لویه تېروتنه وه او اوس چین له هغه ځایه د یوې ګړۍ په واټن کې اټومي توغندي جوړوي. اسلامي امارت تر دې وړاندې په باګرام هوایي ډګر کې د چینایانو شتون رد کړی و. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف بیا پر اسلامي امارت ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد له کارېدو منع کړي. هغه له ازبکستان سره د هوکړو د لاسلیک پر وخت ویلي چې د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې په ګټه دی. تر دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو نیوکې کړي دي چې د افغانستان له خاورې پرې بریدونه پلان او پلي کیږي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار له یوې ترکي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې 2 ځله په افغانستان کې دننه اپریشنونه کړي دي او دا یې له ترهګرۍ سره مبارزه وبلله. اسلامي امارت که څه هم په پاکستان کې روانه ناامني د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي، خو ټینګار کوي چې له هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د خیبر پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنډاپور څو ورځې مخکې له اسلامي امارت سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د 2 بیلو پلاو د لیږد خبر ورکړ. هغه ویلي موخه یې دا ده چې له اسلامي امارت سره د ډیورند پرځي کرښې دواړو غاړو ته پر امنیت او سوداګریزو اړیکو خبرې وشي. محمد یونس قانوني وایي احتمال شته چې په افغانستان کې دننه یو ناڅاپي بدلون رامنځته شي او اسلامي امارت چې څنګه چټک سیاسي ډګر ته راغلی همداسې به بیرته له منځه لاړ شي. هغه په یوه آنلاین ناسته کې ویلي چې سږ کال د افغانستان په وضعیت کې یو بدلون راتلونکی دی او د اسلامي امارت د زوال نښې لیدل کیږي. قانوني دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې د اسلامي امارت ترمنځ د خپلمنځي اختلاف په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي او د سراج الدین حقاني په ګډون د اسلامي امارت ځینې مشران بهرنیو هیوادونو ته د یونونو لپاره تللي وو. قانوني ډیروي د افغانستان په اوسني وضعیت کې د بدلون راتلو یوه لاره ښایي د اسلامي امارت د سیاسي مخالفو ډلو او پوځي کسانو ترمنځ یووالی وي چې له نړیوالې ټولنې سره به پر ګډه یو بهیر پیل شي. د چارو شنونکي وایي د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو وروسته اسلامي امارت ښایي له ځینو فشارونو سره مخ شي.
دا په داسې مهال کې دا چې د کانګرس ځینو استازو لوړاندې د اسلامي امارت د مخالفو ډلو د ځواکمنتیا لایحه وړاندې کړې ده. بل لور ته په ترکیه کې میشتو جهادي مشرانو څه موده مخکې د امریکا او پاکستان له استازو سره لیدنې لرلې. د دې لیدنو په لړ کې عبدالرب رسول سیاف ایران ته تللی چې ویل کېږي د ایران له مذهبي مشر خامنه‌ای سره به هم وګوري. د ولسواکۍ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر چې د هرات په امنیتي غونډه کې یې ونډه لرله وایي چې مبارزه بېلابېل ډولونه لري او د ټولو درناوی باید وشي. هغه پر ایکس لیکلي هر څوک چې تر خپله وسه مبارزه کوي درناوی باید وشي. زه نه د جګړې توان لرم او نه یې داعیه لرم. سپانتا وایي هغه کسان چې د خپلو موخو لپاره جنګیږي له هغوی سره توپیر لري چې نور وګړي جګړې ته هڅوي. په ټولنیزو رسنیو کې د افغان سیاستوالو ترمنځ له اسلامي امارت سره د مبارزې په برخه کې د جګړې او همغږۍ نوی بحث پیل شوی دی. د افغانستان د متحدې ډلې مشر جنرال سمیع سادات، د افغانستان خپلواکۍ ډلې مشر جنرال یاسین ضیا او د مقاومت ډلې مشر احمد مسعود له اسلامي امارت سره پر وسلواله مبارزه ټینګار کوي. سادات په وروستۍ مرکه کې ویلي حاضر دی چې له اسلامي امارت څخه له امریکا پاتې شوي وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي، خو په دې برخه کې یې د امریکا سیاسي او تخنیکي مرسته غوښتې ده. فضل محمود فضلي لیکي که څه هم له اسلامي امارت سره ژور فکري، سیاسي او اصولي اختلاف لري، خو په وینا یې نه غواړي چې دا اختلاف د بهرنیانو په زور حل شي. هغه پر ایکس په افغانستان کې د هر ډول بهرنۍ سیاسي او پوځي ښکېلتیا مخالفت کړی او لیکلي دي پخوانیو تجربو هم دا ثابته کړې چې د بهرنیانو پوځي کړنې تل د دوی د خپلو ګټو د ساتلو لپاره وي، نه د افغانانو لپاره. ځینې کارپوهان نیوکه کوي چې د اسلامي امارت سیاسي مخالفان د یو داسې ادرس په رامنځته کولو کې پاتې راغلي چې ټول په یو محور راټول کړي. دوی وایي که څه هم د ولسواکۍ ځینې پلوي څیرې ځانونه د اسلامي امارت مخالفان بولي، خو د نږدې 4 کلونو په تیریدو یې د وضعیت د بدلون او فکري انسجام لپاره هیڅ ډول د لارې نقشه نه ده وړاندې کړې. تېره ورځ راپور خپور شو چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ایران ته تللی چې ټاکل شوي له ځینو پیژندل شوو څیرو سره وویني. تر دې وړاندې د امریکا ځینو سناتورانو لومړی احمد مسعود او بیا امرالله صالح ته امریکا ته د یون او د افغانستان پر راتلونکي د خبرو اترو بلنه ورکړې وه. د افغانستان خپلواکۍ ډلې د خپل سیاسي او پوځي فعالیت د 3مې کالیزې په پار په راپور کې لیکلي چې تیر کال د اسلامي امارت پر وړاندې 80 بریدونه کړي دي. دغې ډلې ډیره کړي چې په یادو بریدونو کې د اسلامي امارت د 229 سرتیرو په ګډون د هغوی ځینې مشران وژل شوي او 166 نور ټپیان شوي دي. د خپلواکۍ ډلې د کپ پر 9 د خپلو سیاسي او پوځي فعالیتونو د 3مې کالیزې په پار په یو راپور کې لیکلي چې په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي امارت پر ضد شاوخوا 313 بریدونه کړي دي. نوموړې ډلې ډیره کړي چې په تیرو 3 کلونو کې یې د اسلامي امارت پر ضد په موخیزو اپریشنونو کې د اسلامي امارت 821 سرتیري وژلي او 868 نور یې ټپیان کړي دي. د اسلامي امارت پر ضد په دغو اپریشنونو کې د یادې ډلې 14 غړي هم وژل شوي دي. د افغانستان خپلواکۍ ډلې ډیره کړي چې د 3 کلونو پر مهال د جګړې قانون او نړیوالو بشري معیارونو په مراعاتولو سره یې په خپلو غلچکیو بریدونو کې یوازې اسلامي امارت ته زیان اړولی او ولسي وګړو او عامه بنسټونو ته پکې هیڅ زیان نه دی اوښتی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.